هغه ساینسي څېړنه چې ساینسدانان په دغه کول باندې وسوځولیدل، خو مګر الله تعالی یې په اړه 1400 کاله مخکې په قرآن کریم کې فرمایي. الله تعالی د سورة النبا په شپږم آیتونو کې فرمایي: ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا. آیا داسې نه ده چې موږ ځمکه فرش غوړولې ده او غرونه مو په ځمکه کې د میخونو په څیر ښخ کړي دي؟ چې الله تعالی په دغه آیتونو کې غرونو ته د میخونو اشاره کړې ده. که چېرې موږ فکر وکړو موږ میخونه د لرګي یا د یو شي د ټینګولو، د محکمولو او د کلکولو لپاره استعمالوو. که چېرې فکر وکړو میخ یو ډول ریښه لري چې په لرګي کې ډېر ژور دي، چې الله تعالی هم په دغه آیتونو کې غرونو ته د میخونو اشاره کړې ده. ځمکپوهان وایي دغه غرونه چې دي په ځمکه کې ډېرې ژورې او ګوبې ریښې لري، چې دغه د ریښو له امله ځمکه یې ټینګه کړې ده. همدارنګه ځمکپوهان وایي غرونه کولی شي د زلزلو په کموالي کې مرسته وکړي، او همدارنګه ځمکه د بې ځایه حرکتونو، همدارنګه د تغییرونو او بدلونونو څخه ساتي. همدارنګه ویل کېږي چې دغه غرونه د ځمکې ټینګوونکي دي، د ځمکې کلکوونکي دي، چې ځمکپوهان او ساینسدانان غرونو ته د میخ اشاره کوي. الله تعالی ورته هم په قرآن کریم کې د میخ اشاره کړې ده. دغه څېړنه چې یوازې په اوسني ساینس باندې ممکنه ده، خو مګر الله تعالی په اړه 1400 کاله مخکې فرمایلي. هیله ده چې ویډیو به مو خوښه شوې وي، درسره یې لایک کړئ او د داسې ښایسته ویډیوګانو لپاره عبدالرحیم حنانزي سره اوسئ. زموږ د یوټیوب چینل درسره سبسکرایب کړئ او فیسبوک پاڼه درسره فالو کړئ.